د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو، د افغانستان کرکټ 19 کلنو کم عمره لوبډلې د منظور پښتین څخه ملاټر اعلان کړی دی. چې ملګرو څه خبره ده او څه کیسې دي په همدغه ویډیو کې پوره معلومات درکوو، خو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، لکه څرنګه موږ او تاسو ته معلومه ده، راتلونکي جمعې په ورځ یا د جنوري په 21 نیټه په نړیوال 19 کلن نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه ترسره کیږي، چې دواړه لوبډلې یو بل سره به زور آزمایي. چې هره یوه لوبډله بریا ته ورسېده هغه به مخکې ځي. خو ځینې خلک له افغان 19 کلنې لوبډلې غوښتنه لري چې د منظور پښتین سره خولۍ دې پر سر کړي او له هغوی سره دې همغږي وکړي. خو موږ خلکو ته داسې وایو چې ICC او ګڼې نورې لوبیزې ادارې د سیالیو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او پیغامونه نه پرېږدي. که چا دا کار وکړ، ښایي له اتلولۍ واویستل شي او نور بندیزونه هم پرې ولګېږي. د هر ګام ګټې او تاوان ته وګورئ. خوشحال خان بابا وایي چې هر سړی پیدا خپل کار نه دی. نو ملګرو، که موږ او تاسو د افغانستان کرکټ 19 کلنې لوبډلې ته دا روحیه ورکوو چې دی دې له منظور پښتین سره خولۍ پر سر کړي، نو دا زموږ لپاره ښه خبره نه ده، ځکه چې سیاست او کرکټ باید موږ او تاسو لرې سره وساتو. بیا هم یادونه غواړم، هغه رپورټونه، هغه خبرې چې پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي چې افغانستان 19 کلنه لوبډله به سرې خولۍ پر میدان کې پر سر کوي، دا هیڅکله سم خبر نه دی. تاسو پرې مه تېروځئ. تر بیا ښې شپې.